د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې د ښوونیزو مرکزونو جوړول د ټولنیز بدلون د زده کړې د کیفیت لوړولو او د راتلونکو نسلونو د روښانه راتلونکي د تضمین مهم ګام بلل کیږي. په هغو سیمو کې چې پخوا د ښوونځیو نشتون یا د امکاناتو کمښت د زده کړې پر بهیر ژور اغېز درلود، نوې ودانۍ نه یوازې زده کوونکو ته خوندي چاپیریال برابروي بلکې د ټولنې د هیلې، پرمختګ او باور نښه هم ده. پوهنې وزارت اعلان کړی چې د پکتیکا ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د 15 میلیونو افغانیو په لګښت د 18 ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د بیا رغونې چارې بشپړې شوي او رسما ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د دغه وزارت ویان منصور احمد حمزه وایي چې د یادو ودانیو په بیا رغونې سره د زده کوونکو لپاره د زده کړې یو باکیفیته، خوندي او معیاري چاپیریال برابر شوی دی. د پوهنې وزارت له لوري له داخلي بودیجې څخه په تیرو ورځو کې د 18 بابه مدارسو ښوونځیو د ترمیم او بیا رغونې چارې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې چې 15 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی. پوهنې وزارت ژمن دی تر څو د هیوادوالو د هغوی د بچیانو لپاره سالم، خوندي او معیاري چاپیریال رامنځته کړي. ښاغلی حمزه زیاتوي چې پوهنې وزارت د هیواد په کچه د ښوونیز نظام متوازن پرمختګ ته ژمن دی او د ښوونیزو مرکزونو د پراختیا، رغونې او تجهیز په برخه کې له خپلو هڅو نه ستړی کیږي. پوهنې وزارت تل هڅه همدا کوي چې د زده کوونکو لپاره معیاري، سالم او خوندي زده کړیز چاپیریال رامنځته کړي. په دې څنګه کې لله الحمد په تیرو کلونو کې ګړندي ګامونه اخیستل شوي دي. تر 1415 بابه پورې ښوونځیو او مدارسو لپاره معیاري ودانۍ جوړې شوي دي. د دې ترڅنګ د پکتیکا ولایت پوهنې ریاست اړوند په ټولو ولسوالیو او مرکز کې د 255 میلیونه افغانیو په لګښت باندې رغنیزې پروژې پلي شوي دي. په پکتیکا او ورته نورو لیرو پرتو سیمو کې چې د کلونو راهیسې د ښوونځي ودانۍ یا خو له منځه تللې وې او یا یې امکانات خورا محدود وو، د نوو ښوونځیو جوړول د تعلیم د بهیر د پیاوړتیا لپاره یو بنسټیز بدلون ګڼل کیږي. نوي ښوونیز مرکزونه نه یوازې زده کوونکو ته د ناستې، زده کړې او خوندیتوب مناسب ځای برابروي بلکې د ښوونکو حضور ته اسانتیا، د ټولنې باور زیاتوالی، د زده کوونکو د دوامدار ګډون زیاتوالی او د زده کړې کیفیت ته عملی بدلونونه هم رامنځته کوي. دغه اقدام به د سیمې خلکو ته د زده کړې په برخه کې د اسانتیاوو د برابرېدو ترڅنګ د بشري سرمایې د روزنې، د سواد کچې د لوړوالي او د ټولنیز پرمختګ لپاره نوې دروازې پرانیزي.